السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د حدیثو په درسونو کې مونږه کتاب بلوغ المرام شرح کوله. رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو مختصر تشریح مونږ بیانوله، داغه نه بعض مسائل راويسته او مسلمان له بکاری چې خپل ژوند خپل هرڅه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وتړي، لکه چې په قبر کې به تاسو هم د پیغمبر مبارک کی او د بل چا مبارک نه کی. نو دې حدیثونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه بیان شوی دی، چې هغه به موږ په څه طریقه کو دا شناغه چې کوم د اذان مبارک مسائل باندې کړی دي، او تسبیح په څه طریقه کو، غسل په څه طریقه کو، زکات مسائل، د روزي مسائل، د جهاد مسائل، ټول د رسول صلی الله علیه وسلم نه ذکر کول پکاري. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، الله ویجه پیغمبر ستاسو لپاره یو نمونه ده، څه چې هغه کې هغه تاسو کوئ، دا غي نه چې څوک مخکې کیږي گمراه کیږي، او دا غي نه چې څوک ورسته کیږي هغه گمراه کیږي. او دې څوک په دنیا کې نشي چې د پیغمبر په مقابله کې ودري. او ځکه حدیث کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه پر د تورات سپانی تلاوت کولی، رسول صلی الله علیه وسلم ته غوسه شو، دا ته ویل او کان موسی حیا، کچر د موسی علیه السلام ژوند دی اوس نو هغه زما ته بيداری کوله. موسی علیه السلام که ژوند دی نو زما ته بيداری وکوله. نبی امتی کاغه امام صاحب دی، کاغه ستاره کلی مولا دی، کاغه مفتی صاحب دی، کاغه سابق صاحب دی، چې موسی علیه السلام د رسول الله مخ کې سني شو ویل نه دا نور به سوي امتیا. رسول الله سره مینه په اصل کې درې چې دغه په حدیثونو باندې عمل وشي، دغه د حدیثونو یادول او دا غټه موقع د تاسو لپاره د علم د طلب کولو غټه موقع، کوم موقع چې الله سبحانه وتعالى تاسو درکړي دا په ډیرو خلکو سره نشته. زوس نږدې ورځ کې پاکستان نه راغلم، ولته ما حالات ولیدو د پښتنو د علاقې حالات ته وایم چې الته خلک په دې علم پسې تګي دي، خو نه ملوي ګوت، په ډېر مشکل باندې ملوي. سی سړی د غرب وسوي کې اوسي، غرب وسوي کې د بس کنج د مولازي د بیان کې یا وزي یا بنزي، او اکثر چې مولا لاړ شي نه حق بوت نه بیانې، څوک د مذهب دعوت کوي موږ خپل وریدو، څوک د جماعت طرف ته دعوت ورکوي، څوک خپل یو خاص مشر جوړ کړي هغه طرف ته دعوت ورکوي، زنده باد او مرده باد او هغه چغې جوړي. الله سبحانه وتعالى چې کوم نعمت تاسو درکړي دي د دې احساس هغه خلکو د کی چې سره نعمت نشته. الله په کور کې خپ آرامي سیان پنکې د شټاټي په پوس قالي میناسي په پښتو ژبه کې د سره درس کوي او بیانو د تم الحمدلله قران او حديث په موږ باندې څوک دانی شي ثابتولې چې څوک زموږ سره ډېر وخوسېدلې موږ په داوی سره دا ان شاء الله موږ څوک دانی ثابتولې چې موږ چې د قران او حديث علاوه د بل چا طرف ته دعوت ورکړي. موږ د ژوند دې لپاره د وسیل قران او حديث لپاره خوري کی د موقع د خو دې نه फायदा غسته غواړي، دا غنیمت وګڼي. په درس کې ود کې د درس نه راتله معمولی بانی جوړول ډېر بدبخت انساني، ډېر بدبخت. مونږ چې کوم حالات ورید ولته
ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. الله بقرآن کوي چې دا عقل د خاوند د سترګو خاوند د ارزنه عبرت اخلي. او کوم سره چې قمقلی عقل کار نه کوي د باندې ډیر حدیث یو د خود د عبرت نه اخلي. موږ الحمدلله بتوفیق من الله چې کله ما باندې وړه حدیث سره شي وړه او دا غي مدت صرف 2 منټې نه دا غینم یو درس علما چې دې کې د درس پروت دی. البته بیان مثال کې په علاقه کې کېده د دومره لري نه کسان ته راځي چې هغه زیته سفر شپږ غنټې د دومره لري نه کسان راځي چې هغه ته سفر 4 غنټې او کله خلک رالو زموږ حالت ویلي د نبی چې 15 منټه لار کې موږ نشو راتلې 2 منټه کې نشو راتلې ناغو به تاسو ته به درس کی چې کله کېناسته وسره چې دې نعمت قدر کوي دا کوم نعمت چې تاسو ته ملاوي شي. دین پاک صفا دین د قرآن خبره او د رسول الله خبره نور تاسو غواړي سره د پیسو سار نه پیسې ګټي او د شپې به دین ګټي. کوشش کوو چې دا مسلې چې کوم بیانو د زده کوي یا دوی نور ته خای مسلې دا رواني وي چې د امامتي مسائل مونږ بیانول د امامتي او د جمع سره د منځ مسائل مونږ د بیانول باب صلاه الجماعه والامامه باب بیان د دې کې د جماعت په مسلو کې او د امامتي په مسلو کې ډېر اهم باب د بعض مسائل به موږ ذکر کړو او بعض به ان شاء الله نن بیانو او کوم چې پاتې شغو پر روان درسونه کې بیانو. اوله حدیث ته عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم رواه مسلم. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی او په دې کې ډېر زیات مسائل دي. ترجمه دی حدیث دا ده ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې داغه د مرګري شاته کېدو. رسول الله متي تقدموا را مخ کې شي ما تر نږدې شي فاتموا بي نظامات ابيداري کوي چې څنګه موږ کوم تقشن کوي وليأتم بكم من بعدكم به چې کوم شاته صفونه ولدي هغه به تاسو ته ګوري. یو معنی ده دوه معنی ده وليأتم بكم من بعدكم ورسته چې کوم خلک بار روان دي هغه به ګوري به تاسو له مونږ زده کوي نو زمانه مونږ زده کوي تابعین برازي به باغو بس نور به باغو د سلسله روانه. او دې حدیث کې ډېری فائدې اولنې فائدہ ده چې رسول الله صحابه ته وي ما تر نږدې شي رقم چې اولنې صفي امام ته نږدې دا به امام ته نږدې ودري. د باس جمعتونو کې دي چې اولنې صف د امام نډیر زیات لري دا غلطه طریقه ده. اولنې صف به امام ته نږدې یو مسله کې ده. دوه مسله کې ده چې د سړو د پر غوړ صف چې دا اولنې ده ذکر رسول الله صحابه ته وي تقدموا رمخ کې شي نږدې شي امام ته نږدې ودري. حدیث کې راځي خير صفوف الرجال اولها غور صفونه سړو د پر کوم وي هغه اولنی. او دې مسلې کمه او دیو بارکی جهل لازم په پښتنو کې ډېر دي. زموږ پښتانه د اولنی صف قدر د غو سره نه او حتی لوسه کوشش کوي چې تستنی ته ډډه ولګي یا چې ته یو ګوټ کې کینی ملاګانی ته ټول ماتي نو ګوټ ته زور کوي او شاید دیوال ته زور کوي او یا ستنی ته زور کوي. نو صفونه اولنې صف په خالی پروت دي چې د مرګرو ته ما کته سره پښتنو په علاقه کې یریږي عفوا کته سره پښتنو په علاقه کې اوسېږي نبی په دې مې یریږي چې اولنې صف ته سونه لاړ شي ځکه اقامت ته نږدې ورشه اولنې صف په خالی ملويږي تاسو او کله د نور قومونو په علاقه کې اوسېږي نو بیا خو منډه وا یو تادی کولنې سب د نزی وي او به چې د عربو په علاقه کې اوسېږي نو ګوره دغه ماشومان به د نسب ونی چې بیا خو سم تادی کول او دس کوزه ته وانه او کله پښتنو په علاقه کې نه بیا خو بالکل مې لري خو آرام زې خبره ده د قولنې سب کې د زې ملوي ها ستنې ته زې نه ملوي ډېری زې به نه ملوي دیوال ته به زې نه ملوي د پښتنو په علاقه کې د یې رښتې بزړه کې خدای یې په بزړه کې نه ساتي جوړنې سب پر نه سکونی شي
زبري جمعات کې امام په مخه چې راشي د دروازې چې کولاو شي د ما نظر په اولنی صف ولګي په ما به شاته سو کولړي دوه درې ماشومان په ما به شاته ولړي د عرب زه چې شاته جمعات ته وګورم شاته ټول دیوالونه ډکي او به چې درس نه پاتې وځي نه به موږ باندې فتوی لګي غریب ته خپل د پته نشتی چې اولنی صف کې بکینه کې ورستنی کې بکینه او په فتوی کې چې د غټ مفتی ته به جره پاکستان غټ مفتی راغله الله نو ویریږي د دې اولنی صف مبارک راځي په حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله وملائکته الله دغه ملائک په دې اولنی صف ول باندې سناګانی وی او دوی ته دواګانی کوي یو صحابي ته رسول الله والصف الثاني او د دویم صف ولا رسول صلی الله علیه وسلم د اولنو د پاره دی وی رسول الله د دویم د پاره وی د اولنو د پاره وی رسول الله دویم د پاره به په دریم په سلورم پیر کې وی دویم د پاره اولنی صف کې چې څوک ولاړي الله دې تذکرہ کوي په اسمانونو کې په اولنی صف کې چې څوک ولاړي ملائک دغه د پاره دعا کوي نور تاسو غواړي او کله دې چې په اولنی صف کې څوک ودري چې سار به ځان سره کار لبوزما او درې سوري له دیړي بول ورکو په اولنی صف کې به ملو شي بالکل به زه نشي ملوي رب العالمین برته تذکرہ به په اسمانونو کې وشي ملائک به دعاګانې وکي دینه بل غټ فضیلت خو نشته د باولنی صف کې ودرېده د خپل عادت جوړ کړي په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلم الناس ما في الصف الاول تخلق ته پته وي چې په د اولنی صف کې څومره اجر دی نه بدی باندې به وران شوی او بیا به د ورانې صرف په دې ختمې دي چې قران دازي وې کوله نو په قران دازي سره به دا مسله ختمې ده او د صحابه په دور کې به دي کېده چې مسله به ورانه شو به قران دازي ته سره په وخت کې ورسید یو نه زبو درګم بل زبو درې هغه ته د اجر پته و رسول الله کې چاته دی پته نه به قران دازي کول په دې حدیث کې دوه مسله ده چې رسول الله فاتموا بي نو جماعت تابعداري کوي په منځ کې د امام تابعداري پکار ده او دا مسله موږ سره مخ کې تیر شوی ده چې د امام نه مخ کې تل دا ناروا دي د امام سره یو ځتل دا ناروا دي د امام نه ډیر لیټ کېده دا ناروا دي د امام تابعداري دی ته چې امام یو کارو کې ته به سیده کارو کې او ډیر زمون په معاشره کې دا مسله عامه ده چې د امام نه خلک مخکېږي او که د امام نه مخکېږي نه خسړې نو د امام سره یو ځای لګي او دا ډول ناروا کارونه ته به ته امام د سي شي امام خودي ته وایي چې ته دغه تابعداري کې تابعداري خودي ته نه رقم چې تکې د امام نه لیټ کېده د امام نه مخ کې تل امام سره یو ځای تل دغه کارونه ناروایي صحیح طریقه ده چې امام یو کارو کې تبکه ما به خپل رونو کې چې ځان ته سلفیان وي او مو قران او حدیث مونږ بده کې ما دا مسله لیدلې چې امام وي الله اکبر رکوع روان شي د سره یو ځای ته صبر وکړه چې کله امام الله اکبر وي رکوع لاړ ملای بالکل ورسې د رکوع ته او دغه نه بعد رکوع لږي امام سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد سره پاسې دلای نه لک صبر وکړه سمع الله لمن حمد چې ختم شي او امام ودرېږي نه ته به را پاسي امام السلام علیکم ورحمت الله دیو تر سلام ګرځول دا غلطه طریقه ده تابعداري دي ته نه وي تابعداري دي ته وي چې امام یو کار وکي نه ته به سی به دا کار کې بغیر د وخه غستونه ډیر باندې لیټ کی کډی لیټ شي نه به خدای هم تابعداري نشو وليتم بكم من بعدكم او دا ورستنی سپونو ولا بستاسو تابعداري کې په دې کې دا مسله ده چې کله आवाज نه رسي د امام شاته سپیکر نه په جمعات کې ګڼړې نبی به د شاتنی سپ والا د مخکینی سپ والا ته ګوري موږ وکړي په دې کې به بل مسله ده چې اولنی سپ والا کې امام ته وګوري نو موږ کې څه خرابواله نه راځي ځکه چې رسول الله صحابه ته وي تاسو به چا تابعداري کوي زما نه کوی چې سره په اول سب کولړو د امام د تابعداري کولو لپاره امام ته وګوري او نظر د دې کې څه حرج نشته به شاتنی سپ ورته د आवाज نه رسي هغه د اولنی سپ تابعداري کې هغه ته ګوري نو به دې کې څه حرج نشته د یو مسائل په دې حدیث کې دي نور مسائل به کم ډیر زیات دي خو مونږه غیر نه زوبیا برانه ټیم ډیر ولګي دا غیر بعد چې کوم حدیث ته وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه
قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته إلى آخر الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوب متفق عليه. ده حديث بخاري مسلم كده. زید بن ثابت رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې جمعات کې ځان له د کجورو د سانګونه یو کوټه جوړ کړی وړه غونډه کې خیمه جوړ کړی د کجورو د سانګونه په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا واقع د روجي د پروجي کې رسول صلی الله علیه وسلم دا چل کو د دې کورنۍ مسله ده چې کله مقتدیانو ته نقصان نه رسي او نور خلکو ته نقصان نه رسي انسان ځان له جمعات کې وځي خاص کولای شي د عبادت لپاره. رسول صلی الله علیه وسلم کې موږ کو فتتبع الیه رجال نواز کسان د رسول صلی الله علیه وسلم چې رسول صلی الله علیه وسلم نشتی کوم ځای کې نو ته پته ولګي چې رسول صلی الله علیه وسلم دنه دی کوټه کې وجاءوا يصلون بصلاته نورالو رسول صلی الله علیه وسلم په منځ ولاړو دوی بسم شاته منځ ودري او بس مونږ شروع د دې حدیث کې اولنی مسله خدای شو چې یو سړی ځان لږه خاص کولای شي او په شرط دي چې نور چاته نقصان نه رسي. دوه مسله به کې دا ده چې یو سړی ځان لمونځ کوي ته هغه به سره شي ډایرک ودرېږي نو بس هغه امام شو ته مقتدی شو. دا بس کسان دا وی چې کله یو سړی په منځ ولاړ ځان لمونځ کوي ته به شاته ودرېږي ستا مونځ نه کیږي او دا غم نه کیږي ولی وی دا غموز دا غي امامتي په دین کې ځکه چې دا نیت د امامتي نه او ته ډایرک دغه شریک کېږي نه دا غلطه طریقه ده موږ دا طریقه بالکل صحیح طریقه ده دا طریقه بالکل صحیح طریقه دلیل پیدا ده دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان لمونځ کوي په دې کوټه کې د نو ولاړل ځان لمونځ کوي صحابه به سره لوشاته به سودريدو رسول الله خو د مخ کې د امامتي نیت نه دی کړی دې مسله پوه شوې کنه پوه شوې ځکه موږ بار بار وایو چې کتاب ځان سره راوړی په کتاب کې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثي په دې مګرانوم نه تقریبا ما تخکری چې 2 جلد سره په شپېتري لګه بسوره 2 جلد کتاب ترجمه سره په شپېتري اله بل فائدہ په کتاب کې دی چې کوم ځای کې ته چاته مسله بیانې ته زما د مسله چاته بیانې بهر چې شیخ نن په درس کې وایي چې نیت کداول نه نه بیا امامتي کی هغه ته دلیل وخا یاره دلیل خو صبرک زبغه ته ټلیفون کومه او مسله بیان کړي وا نو کتاب د چا سره پوری دی کتاب راوړي کوله کې دا دلیل دی کنه مسله حل شو. درېمه فائدہ په کتاب کې دی چې کتاب ته وګوري او چې کتاب د سره نه کله به دیوال ته ګوري او کله به څوک مرګ راوړي هغه ته وګوري دا د درې فائدې خو پتا دې سره موږ د کتاب بیان کړ او کله چې اوس نه رسید کتاب د غستونو د تخریشته خبره کوم چې چا اوس نه رسید کتاب د غستونو هغه ته موږ د په طریقه خبر راوړو چې موږ ان شاء الله کتابونه وایو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د درس نه ځان سره به کور کې ساته نو دا مسله په دې حدیث کې ده. بیا په کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې افضل صلاه المرء في بيته للمكتوبه غوره موږ د سړی چې دغه په کور کې دی او غوره موږ د خزي په کم ځای کې دی په کور کې دی او د سړی غوره موږ په کور کې دی الا المكتوبه سوى د فرضي مانځنه دا فرق دی په خزو په سړی کې نو کوم سړی چې بغیر عذر په کور کې موږ کوي نو په دکې د دې کار کوي چې دا کار د چا لپاره خاص دی د خزو لپاره خاص دی په کور کې دنه پرځي موږ بغیر عذر کول د خزو کار دی په ډیرو خلکو کې د خزو د خاصیت په ځان کې راوسته او سړو د پاره چې رینو د جمعتون دي سړو په جمعتون کې امامتي سره موږ کې غوړه موږ د سړی په کور کې دی الا پرځي موږ نو سنت نفل تهجد دا ټول منځونه به کوم ځای کې غوړي دي دا به کور کې غوړي او د افسوس خبره ده چې دې مسلې علم موږ سره نشتی ځکه چې موږ ته دا چا بیان کړی نه نو ځکه به ته زموږ خلک کینی چې دوی همیشه چې سنت کې نه هغه په جمعات کې کوي بلکې څوک چې په جمعات کې سنت نه کوي کور ته لاړ شي نه هغه به خبرې کوي د سنت نه کوي هغه باندې بدګماني کوي او په دې مسله باندې عرب خپويږي
عرب چې دغه د سنت موږ په کور کې غالبا یجب د حدیث باندې عمل لشي بل فائدو به کې دی یو حدیث باندې عمل لغه بل فائدې چې رسول صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ترغیب ورکړي چې خپل کور کې منځونه کوي چې د کور کې برکت ډېری نو چې سړی فرضي منځ نفلي سنت هر څه په جمعات کې کوي نو کور کې منځ رانغی چې په کور کې منځ رانغی نو په کور کې برکت رانغی په کوم کور کې چې منځونه ډېر کیږي په کور کې برکت ډېر په کوم کور کې چې قران ډېر ویل کیږي په کور کې برکت ډېر په کوم کور کې چې ډیش ټي وي کنځلي بدردي جنگ جګړې په ځړ کې حسد بغض حرام مال خورکیږي نو دغه کور کې بیا برکت نه بالکل نه وي دا غیر بل چې کوم حدیث ته وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء ومعاذ رضي الله عنه چې دینه خپل جمعات کې امامتي ورکړه د ماسوتن د منځه معاذ رضی الله عنه چې د خپل علاقې په جمعات کې امام معاذ بن جبل رضی الله عنه دغه په انسان او رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د قیامت پر ورځ به د علما د دې امت چې څومره علما دوی به ځان له ولړي حساب کتاب ته د علماء شرف ته ټول امت به یو طرف ته او علما به بل طرف ته د دې سره به الله حساب کتاب بل شي نه دې سبا غشن څنګه چې د عام شړی سره د معاذ بن جبل با د دې علماء سرداري لکه چې قیامت پر جدا ولاړي داونه به مخ کې ولاړي ندا معاذ بن جبل د خپل قوم امامو د بدی چل کو چې د رسول الله سره به مونږ کو د ماسوتن ده ندا به فرضي مونږ کو بیا بلال الته به مونږ لګ لیټ کو بخپل علاقه کې نه الته بلال به الته امامتي وکړه نو د رسول الله سره به مونږ مونږ شو هغه به کې وریدو هغه به الته امامتي به وکړه په دې ځکه دا مسله ده چې سره فرض کوي په دې انسان په شاته چې هغه نپلی مونږ کوي دا جایز دي او چې سړی نپلی مونږ کوي په دې سړی په شاته چې فرض کوي دا جایز دي راکې مسلې چې د زبانومه دا به ته ډېر کم زینو کې ملاويږي نو بغور سره واوره اول کوم چې دا مسله تیر شو چې د امامتۍ نیت ته مز نه شروع کېدی شي کني شي دلیل به سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له کوټه کې یا به د خیمه کې صحابه له بشاته ودرېو د یو دلیل نو به دلیل ډیر خو څه د پر یو کافی چې مسله ده اسانه اوس دیو مسله دا شو چې امام فرض مونږ کې او ته نه پل کې جمعه تر دنه شوي او ته فرض مونږ کړي او جمعه تر الله په کور کې کین نو دې کې نهسته چې دیوال ته ډړو لګي خلک مونږ کې دم سره به سپکونته ښکاری او د مسلمان سره د صفت خونم نه کوي خلک لګي د الله بندگی کې ته شاته ډډه لګولې او پارام ناشي راشه دوی سره مونږ کا چې مونږ کا بس نفلی حسابي کې دغه فرضي حسابي په دې باندې دلیل موږ سره مخ کې تیر شوی دی او کله چې دماغ ډیر تیزي او ان شاء الله موږ بوله هدیه ورکو چې دې دلیل ماته خو دا اوس موږ سره کم دی دا خو په نفلی پسې فرضي موږ کې خو په فرضي پسې نفلی کېږي دې دلیل موږ سره مخ کې تیر شوی نه او موږ څه دلیل تیر شو او دای دلیل له کوم چې ته بیان کوستانه راځو قول دا موږ څه دې حدیث تیر شو چې دوه کسانو د رسول په جمعات کې دوه ځوانان د رسول په جمعات کې نه د حج په موقع کې دوه ځوانانو چې هغه ناشو شاته رسول سم پرز مونږ کو چې رسول سم مونږ کو هغه مونږ نه کو رسول سم ته توصیه منه کړی وی رسول الله قد صلینا فی رحالنا موږ خپل خیمو کې مونږ نه کړی رسول سم کته سوال ته وکیم او جمعه ته به راشي او جمع ولاړی تاسو سره مونږ کوي د سره پر نفلی حسابي دیم دلیل دا کوم چې ډیر ذکر کو چې یو کس راغی جمعه تر دن نشو رسول سم من يتصدق على هذا دا غره مونږ شو
رسول الله دبر مسوک صدقه وکي یو صحابي پاسید او هغه امامتي ورکړه یا هغه به شاته موزیکو دا کوم حدیث دی دوی دا دوه د پر دلیل کې دی شي کله صحابي ول امامتي ورکړي کوم چې موز کړي نو بیا د نفلی شو او داغه فرضي شو او هغه امامتي ورکړي نه هغه فرضي شو او د صحابي څه شو نفلی شو دې مسله پوه شوي دا مسله ګور ډیر راځي په جمعات کې خاص کر په دویم امامتي کې زه سړیا دي ساتي معاذ بن جبل رضی الله عنه خپل علاقې ته لاړ حالته به ما سوتل موز کو فطول عليهم دا ما سوتل د موز ډیر وګدو ډیر زیات وګدو یو سره به کې دي چې هغه دلته خو د حدیث مختصر راوړی خو تفصیل د حدیث دي چې یو سره په دې منځ کې راووتو په دې منځ کې شاته شو خپل مونږ پوره کو سلام وګرځول د خلکو رسول سم ته شکایت وکړو رسول سم هغه ته سوونی او معاذ بن جبل رضی الله عنه نصیحت وکړو نصیحت وتدوکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تريد ان تكون يا معاذ فتانا اے معاذ ته د خلکو باندې سختی راولي د خلک په فتنه کې ولې اچي دومره وګد مونږ ته سلک دومره وګد مونږ چې د خلکو په طاقت نه رسي ته ولې کې په دې کې بدانه خوشاله کې تاسو په دې مسله باندې جزاء وګد منځنه وته جایز دي دا وګد مونږ دي شنو کړی د حد نه زیات وګد کړو لکه سوره بقره په اولنی رکعت کې ویل سوره ال عمران په دویم رکعت کې ویل دې موضوع ورته تاسو وایي او څنګه موږ دې کنه دغه شمو ځای شروع کړو دا کس ستړو دا جوړو پس هغه ته شاته شو خپل موزي پوره کو رسول صلی الله علیه وسلم ته ذکر ویلی شو نو رسول صلی الله علیه وسلم ګوره هغه ته سونه دته وي د بدی کې دا فائدہ ده چې کله یو امام د سنت مطابق موږ نه کوي ته اوس کلی ته لړ په چټي باندې او د امام سره ودرې دی الله اکبر تاوی کې صدا خوغه پارام به موږ کې ته خبر نه وي هغه چې ودرې د الله اکبر یو رکوع لا تتل نه وي هغه بیا را پاسې تل را پاسې در نه وي هغه سجده کې ورته سجده د دې امام نه جدا کېده جایز دي بلکې واجب دي چې کله به کې رکن او شروط د مازی شروط نشه ادا کول ځان له جدا موږ کوه په دې شاته موږ نه کی په دې شاته موږ نه کی ځکه چې موږ دې لپاره چې په دې ارکان واجبات چې بګینې باغ موږ خو موږ نشو رسول الله هغه ته معاذ فتنه مو جوړوا فتنه څه مطلب دی یعنی دومره سختی مو جوړ چې خلک د الله دین نه واړي او دغه صحابي یا دغه کس د دې معاذ رضی الله عنه موږ پرې خو دې چې موږ پرې خو دې ځان له موږ پوره کو په دې کې نصيحت ته ګور خلکو ته کم چې په دین کې سختی د حد نه زیاته کې ومن کې دوه قسم خلک پیدا شي دي او قدوانه په گمراهي دي یا په گمراهي دي اولنی هغه سم سختی چې کوي دومره سختی کوي چې انسان دغه سره ژوند نشي تیرولای هغه سره ژوند نشي تیرولای خزه تیم تنګي بچی تیم تنګي او دیم هغه سره دی چې هغه وی نه په دین کې د سره سختی شته نه نرمي کور چاته خان درا خان که څوک فلم ګوري ته سره ګوره که څوک زنا کوي جو ته سموه که څوک چې سندري اوري جو ته سموه دا خپل صحیح شي دا ډول به غلط دي په حق هغه خلک دي چې هغه حالات ته ګوري کله به نرمي کې او کله به سکه کله به سختی کې ډېر کسان دي چې ډېر پوری دي چې زمونږ د مرګري یو بيدین انسان ویني نو دل الله هدایت نور کې دل لري کوا هغه سره د قشم پاتې شي او باقي خپل بيدینی کې به پاتې شي زما په مجلس کې یو پیری وکس ما سره نه سو ګیرو برید وانه نو او زما د عادت ته چې کوم سره چې دین نه لګلري دا سره به ډیر دوا سلام ساتم چې الله به اثر وکړي دا سره ما ډیر مینه محبت باندې خبرې وکړو د خوراسي کې نه ما سره ودی کې نه درځي کې ما دې عمرګری دا خبره کړو شي سره بي دې سره هغه سره او ځډیر مرګری پیژنیم او کې دې چې په درس کې نه شومي وما درې چې مخامخ نخ کوي دا اوس خو غټه ګیره اخر زموږ سره په درس کې کینی
خدیندار سره کله په هغه ورځ د تویل چې ځا په هغه ورځ ماده سره سختی کړې نن به دا مرګره موږ سره نه ته ماحول ته ګوري موقع مناسب کار وکې موقع ته وګوري خاطر بس کې سم خپل بچو باندې سختی کوي سم سختی بیراولي او په یورز کې داغه ابوبکر صدیق جوړي یا ته عمر بن خطاب جوړي دا هم نکی ته داغه سره نرمیم کې هغه سره به سختیم کې کوم چې نرمي گنجائش وکا په کوم چې گنجائش نه الته نرمي نکی معاذ رضی الله عنه رسول سموي اذا هممت الناس کله چې امامتي کې فقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى وقرا باسم ربك والليل اذا يغشى دا قسم سورتونه وایي ته دا وګدوګ د سورتونه وي متفق علی د حدیث بخاری مسلم کې اوس ګوره د دې حدیث نه هر څه خپل پیدا اخلي دا کوم کسان چې په لړ موږ باندې مېنی هغه د حدیث یاد کړي سره د دې یاد کړي چې د بخاری او مسلم کې او زه به زه بیانې مونږ وایو د رسول الله دوه طریقې دي لړ موږ وګد موږ په بعض منځونو کې رسول الله غالبا لړ موږ کړي د کله کله وګد کړي په بعضو کې غالبا وګد کړي کله کله لړ کړي نو موږ ماکه طریقه کوو لکه سار موږ رسول الله غالبا څه کوو وګد وکړو کله کله لړم کړي پس موږ به وګد کوو کله کله به لړ کوو د نور منځونو چې کوم دي لکه د ماخام د رسول الله غالبا لړ کړي کله کله به کې سورۃ الطور ویله سورۃ الاعراف تقریبا سره پاس یو سپاره صورت ته ګوره د رسول الله ماخام منځ کې ویله د حدیث سره یاد ساتي چې یو حدیث مې ده وي غالبا دا دی چې ته موږ لن کې او د لن ګوره دا مطلب نه لري چې رکوع سجده دا ول پوره نه کې دا یو حدیث وي انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم ما چې په امام پسې دشي موږ نه کړل لن لکه څومره چې رسول سم کو کله حدیث دی چې به خو کسا خوشاله شي چې لن موږ وکړي خو به سره یو ټکی لګول ولا اتم صلاه او دشي پوره موږ ما چې په امام پسې نه کړل لکه څنګه چې رسول سم کو لن بو خو لن سره بسو پوره بو لن مطلب دا نه دی زموږ په علاقو کې چې کیږي دا لن موږ نه لن مطلب چې د دې وګت په نسبت باندې لړن دی اډی وګت چې هغه په نسبت باندې لړن نو امام با کله لړموز کوي او کله با وګت کوي او په دې باندې امام بیا خپوي خدای چې د خلکو حالات ته وګوري دا نه بعد چې کوم حدیث ته په دې حدیث کې نورم ډېری مسلې خو ته پوره وي هغه نه بعد چې کوم حدیث ته وان عائشه رضی الله عنها عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض وبعض قصة کې چې رسول الله نه جوړو او منزل راوته قصه لنډه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله دا مرض راغی د مرګ دا او مرګ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځې لګي پاتې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې پروت او دومره سخت تبه به و چې لري به یو کس ولاړو نه غلبم ګرمي کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مالا یخ وبد کوون راوړي او ما واړوي نو صحابه وبروړي یخ پر رسول الله دا لنډه قصه نو تفصیلی واقعه راغلی ده خدای زید هغه تفصیل نه وي نو پر رسول الله باندې وبواړوي رسول الله په اوش کې راغره پاسي او اراده کړو چې منزل وځي نه چې څنګه پاسې دو او بوش کړه بیا رولت بیا بهوش شو او بیا وبول ول رسول الله بوش کړه غره پاسې دو وی خلکو موږ کړه کنه یا رسول الله ستاسو انتظار کی رسول الله روان شو بیا رولت دو بهوش شو او بیا وبول له دغه شان د طریقو به رسول الله چې مور ابو بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته چې مونږ کی او د ابو بکر دغه فضیلت ته چې رسول الله په جون کې هغه امام شوی به چې کله رسول الله دې خشو لک نو منځ ته وته منځ ته چې څنګه وته نو لار فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر رضي الله عنه راغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته کېناس ګس طرف ته په دې کې اولنی مسله دا ده
چې کله دو کسان یو ځای یو امام یو مقتدی نو امام به کم طرف ته ګس ته وي او مقتدی به کم طرف ته خی طرف ته وي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه امام خو دې کې مقتدی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دوه پیری دا واقعه د ابوبکر صدیق سره راغله په یو موقع کې خو دې چې رسول الله ماسپخین ټیم کې تلو د قباء طرف ته اولته سم مسلو د کسانو د مسلې له تلو نو ډیر لیټ شو نو بلال رضی الله اقامت کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ کې شو نو څنګه رسول الله جمعه ته بیره دنه شو راغنه د صحابو ټولو سبحان الله شروع کړه یا لاسونه پر قول د لاسونه خپل جسم لې سره چول ابوبکر صدیق ته چې شاته رسول الله راغله رسول الله ته اشاره کړو چې خیر د مونږ کو هغه نه شاته شو نبی ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته وړي شاته کې د مونږ به کړه د رسول الله جزیره نه ابوبکر صدیق ته چې ما کان لابن ابي قحافه ان يصلي امام النبي صلى الله عليه وسلم د ابو قحافه زویله دا نه د فکر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې مانځي ته مخ کې شي او دومره قدر کو د رسول صلی الله علیه وسلم. اوس موږ دا قدر څنګه کو چې دا موږ دې څه کو چې کم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه ته یادي او دغه وارثي دغه قدر به دې څه کو چې کله هغه به یوځي کې نه هغه مخ کې کو او دغه نه مخ کې کیږي نه مطلب علما رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره کېناست هغه به ګس طرف پای ګوره په دې کې دا مسله ده چې د مقتدینم د امام نه مقتدیم جوړې دی شي خیرم دې مسلې ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې سره امام دی د امام نه مقتدی جوړ شو د امام نه مقتدی جوړ شو فکان یصلی بالناس جالسا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناس ته باندې موږ پړاو کې جنا جوړو او ابوبکر قائما او ابوبکر چې دی ولاړو يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعداري کوله ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر رضي الله عنه او خلق د چا تابعداري کوله د ابو بکر الصديق رضی الله عنه تابعداري کوله متفق علیه د حدیث بخاری مسلم کې په دې حدیث کې بعض مسلې خو ما بیان کړې چې امام به کم طرف ته او مقتدی به کم طرف ته دوی مسله به کې دا چې د مقتدی د امام نه مقتدی جوړې دی شي درېمه مسله به کې دا ده چې د مانزه په منځ کې ورننه وزه د امامتۍ نیتو قدم صحیح دي لکه رسول په منځ کې راغی د امامتۍ نیتو کو امامتۍ جوړ شو. اخرنی مسله به کې دا بیان کو هغه دا چې کله د امام اواز شاته نه رسي نو یو داسې کس مقررول چې هغه په تیز باندې د تکبیرات وایي چې شاته خلک واوري د جایز دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تیز باندې د تکبیرات وی رسول الله نه جوړ دغه واچا نه اورید ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوریدو ابوبکر صدیق مش په تیز وی شاته صحابه به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تابعداري کوله دا جایز دي خو په شرط دی چې کړو ته ضرورت وي او چې کړو ته ضرورت نه به نه دي کول پکار او دې ځای چلته سپیکری نه یا دې چې سپیکری یې خو بیا مواز نه راشي د باغ ځکه کې به دې جایز دي چې امام سره وکړي دې چې هغه په تیز باندې تکبیرات وایي چې شاته خلک اوري دا غیر بعد چې کوم حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس کله چې تاسو کې څوک د چا امامتي کوي فليخفف نلموز دي لن موز کوي ډیر دې نه وګدي ولي فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه دغه چې باغو کې ورکی لوی بکیمی او کمزور بکیمی او حاجت والا بکیمی سکار بی فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه نو کله چې ځان لمونځ کوي نو به چار څنګه کوي چې ځان لمونځ کوي به کوګ دیو کله انده او خپل مرزي او چې کله خلکو له امامتي ورکې نو موږ به ډیر نوګ دي چې خلک تنګ کی ډیر نوګ دی ګوره مطلب دا دی او لن موږ مطلب دا نه چې ارکان او واجبات پرې لن موږ مطلب دا نه لن موږ مطلب چې منځنی نه هغه وګت چې خلک تنګي او نه هغه لن کم چې څنګه په ملکونو کې کی دا نه
منځنی مونځ چې رکوع سجده د وکي انسان ته کم سے کم احساس خو شي چې زما منځ کې ولاړ متفق علیه. دې حدیث موږ سره مخکې تیر شو ته موږ فواید ذکر کړو. دا غیر بعد چې کم حدیث ته وعن عمرو بن سلمة رضی الله عنه قال عمرو بن سلمة وی قال ابي واذا بلا دا خبره کړي وا جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا وزيد الرسول صلى الله عليه وسلم طرفنا بتاسو بشرا غلې ما او حق من ځان سره وړي حق سره قال ورسول صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاه کله چې د مانځ ټیم راشي فليؤذن احدكم نو بتاسو کې یو سره بانګوي او د بانګ مسلې موږ سره مخکې تیرې شي ولي امكم اكثركم قرانا او به چې بتاسو کې قران چاته ډیر یادي ناغه مخکې کی چې چاته سي دي قران یادي د امامتي شرطونه د دینه بعد چې کوم حدیث ته وایي کو بیانول کی دغه سی ترجمه وکړو قال فنظروا نو یغو چې کله دا خبر اورید چې رسول زموږ چې قران چاته ډیر یادي ناغه مخکې کیږي نو وی کتوې دي چې کتوې چې د قوم کې د قران چاته یاد دي فلم يكن احد اكثر مني قرانا نو زمان ډیر قران چاته یاد نو عمرو بن سلمة رضی الله عنه وی قران ما ته ډیر یادو فقدموني نو زه مانځه ته مخکې کړم وانا ابن 6 او 7 سنين زه خو یو د شپږو کالو ما یا د وو کالو ما ووري دي دغه کولو کې چې سپینګیرو ته ما دا په کولو باندې ټول عمر مونږ کې او تکړه شړې د بګلس ویلاله سورتون راته دي د اخرې نه لنډي وی زه د قوم امام شوم او زما عمر څومره ها شپکاله یا وکاله ازم بری جماعتونو کې بدلی دي بری جمع کې چې کړي سره بل ته صد کې ته مخ کې سو پهلوانی جوړي یو وزره مخ کې او بل وزره مخ کې سول ورزینه غریب نه او به چې دیری ته واپس راشي نه خیر دې شیخ لدی سي نو فکر دا خبره غلطه وکړه او دې ها منځ ته غوډنی شي ور مخ کې اوس پټوي لګي ته بتو ماشيني او موږ ځدنی شي ور مخ کې زه په کوم ذکر عربو صفت کوم حق چې دې حق ویل پکاري نو د خپل قوم سره کار نشي زما کار د حق سره وایو ما شومنه به تویني دوی مجمع ته مخکې شي چې ته ویلي تاسو ته پوښتنه دې دریم دي کني زموږ مشرانی نشي کول نو ځدې کسان ته چې غوږ کولاو کوي عمرو بن سلمة رضی الله عنه وی زه مخکې کړم د قوم امام شوم وانا ابن 6 او 7 سنين ازوی د شپږو یا د وو کالو ما رواه البخاري حدیث بخاری کې دی وره ابو داود والنسائی اوس په دې حدیث کې ډېر مسلې دي اولنی مسله به کې دا ده چې کله امام مخکې کینو هغه امام به مخکې چې قرآن ته ډېر یادي او نور شرطونه به بیان کو مخکې دوی مسله چې کوم غټه مسله به دي کې دا ده هغه د چې قرآن سبب دی د عزت په دې پوه شوي که څنګه عمرو بن سلمة رضی الله عنه د شپږو وو کالو د خو د قوم مشر شو عزت ولا چا ورکو د قرآن ولا ورکو دا علم ګور انسان دې دې ته رسي چې اسمانونو ته وخیږي کله کله به دې سړی عمر کمی سپینګيري به دغه په مجلس کې خبرې نه کوي مشران دغه په مخ کې خبرې نشي کوله مشران دغه نه مشورې دي نو ته به دې سړی کې څه کمال لري کمال پکې دی چې هغه الله علم ورکړي علم انسان ته اوچت کی علم اوچت بل یو شی په دنیا کې دې نشتی چې هغه د اسلام مقام اوچت کې استاد عمر کمی سوی د علم نه والعلم يرفع بيتا لا عماد له شاعر وی وعلم دې کورونه اوچتي چې ستنی وته سره یینه والجهل يهدم بيت العز والكرم او جهالت خدای عزت کورونه تبا کوي وقرآن ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما رسول الله صلی الله علیه کتاب د لاس ډیر قومونه اوچت کړي دا او ډیری څه کړي ډیری تبا کړي د ذلیل کړي خټه مسله په دې حدیث کې دا ده
چې ماشوم مونږ پړاوالی شي چې کله سن تمییز ته رسېدلی او سن تمییز دې ته وایي یا شپږ کاله یا اووه کاله خو غالبا اووه کاله چې کله ماشوم په ښه بدو پوه شي او هوښیاري نو دې مانځه ته مخکې کېدی شي او دا خبره کول چې دې نفلي مونځ پړاوالی شي خو فرضي نه شي پړاوالی یا دې دواړه مونځونه نه شي پړاو ځکه چې ماشوم دی دا ټولې خبرې غلطې دي دا کمزوري د رسول الله د حدیثونو په مقابله کې په دې کې یو سړی دا وایي چې رسول الله ته کېدی شي دې مسلې پته نه وه چې عمرو بن سلمه د خپل قوم امامتي کې هغه وډو کې کېدی شي دې ته پته نه وه نو زه د الله ته پته وه که نه وه الله ته خو پته وه که نه او په هغه ټیم کې وحي کېده نو الله له پکار و چې ورته ویلی وی چې دا کار ناجایز دی په یو ځای کې داسې کېږي لکه څنګه چې بعض کسانو د مال غنیمت نه څه پټ کړي نو الله ښکاره کړي که نه و ښکاره کړي کوم ځای کې چې رسول الله یو مسله بیان کړې ده اجتهاد یې کړی دی او هغه مسله هغه شان نه و نو الله پرې رد کړی په خپل پیغمبر باندې وي دا مسله داسې نه ده ګوره دا داسې ده په دې ځای کې هم بیان کړی وی نو ماشوم چې کله سن تمییز ته رسېدلی هوښیاري او د عقل خاوني او پوهی نه هغه مونځ پړاولی شي او باغه به زیشته مونږ کیږي دا غینه بعد چې کوم حدیث ته دا غي کې مسلې لګي وګدي دي دا حدیث په پریدو روان درس چې تفصیل بیا خو کو نو به په اخر کې مونږ دا یریګو چې ټیم ډیر وانلو نو بیا مسلې ګلندونه کې بیان کړو مسلو غ حق ده نه کو دا په پریدو ان شاء الله روان درس ته روان درس کې به عبد الله بن مسعود دی حدیث نه شروع کو چې د امامتۍ لپاره څه شرطونه دي کم سړی امام کېدی شي او کم سړی امام نشي جوړېدی دا ان شاء الله په روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي والله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو